چې څنګه خپل ویښته کم کړو سلمانۍ ته یا زمونږ په عامه اصطلاح باندې ډم ته ګپ مې ولګولو. سلامونه او نیکې هیلې ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. ویښته مې ډېر اوږده شوي دي، راځئ چې لاړ شو ویښته کم کړو. دا چې څنګه کولی شو کوافور څخه لاړ شو یا سلمان څخه خپل د ویښتو سټایل ورته ووایو، که موږ یو ځای کې اوسېږو چې هلته افغانان نه وي، او څنګه به کولی شو چې فرانسویانو ته هم ورشو خپل ویښته پرې کم کړو. زه درته دوه لارې ښیم. یوه لاره همدا ده چې دا اوس یې تاسو زده کوئ، په ویډیو کې به یې وګورئ تر اخره، او په اخر کې یوه بله لاره هم درته ښیم چې تر ټولو ساده او اسانه لاره دی چې په هغې باندې هم تاسو کولی شئ خپل د ویښتو سټایل ورته ووایاست، څه رقم ته تاسو خپل ویښته کمولی شئ، یا څه غواړئ څه رقم ته یې جوړ کړئ. بغلونه راته کم کړه، دا ځای کم کړه، دا ځای کم کړه، کوم ځای کم کړه. بس 4 ځای مې خوښېږي. ګورې ما ویښته مځخته ډېر شوي دي، نو زه مې سلمان څخه نه یم تللی. راځئ چې اول یې زده کړو، بیا به لاړ شو سلمان څخه چې څنګه ورته ووایو چې زموږ ویښته کم کړي. Pour expliquer comment tu souhaites te faire couper les cheveux chez le coiffeur en français, voici quelques phrases et expressions utiles. Généralité. په عمومي ډول باندې Je voudrais une coupe de cheveux. Je veux couper mes cheveux. Je voudrais une coupe de cheveux. Je veux couper mes cheveux. زه یو د ویښتو کمول غواړم. زه غواړم ویښته کم کړم. 2. Longueur. Je voudrais garder la longueur. Je veux raccourcir mes cheveux. Juste un petit peu plus court, s'il vous plaît. 2. Longueur. Je voudrais garder la longueur. Je veux raccourcir mes cheveux. Juste un petit peu plus court, s'il vous plaît. دوهم اوږدوالی. زه غواړم اوږدوالی وساتم. زه غواړم لږ یې کم کړم. مهرباني وکړئ لږ یې کم کړئ. Les côtés. Je voudrais couper un peu sur les côtés. Plus court sur les côtés, s'il vous plaît. Laissez plus de longueur sur les côtés. Les côtés. Je voudrais couper un peu sur les côtés. Plus court sur les côtés, s'il vous plaît. Laissez plus de longueur sur les côtés. بغلونه. زه غواړم بغلونه کم کړم. مهرباني وکړئ بغلونه ډیر کم کړئ. د بغلونو اوږدوالی پرېږدئ. 4. L'arrière. Coupez un peu derrière. Je veux que ce soit plus court derrière. Gardez la longueur derrière, s'il vous plaît. 4. L'arrière. Coupez un peu derrière. Je veux que ce soit plus court derrière. Gardez la longueur derrière, s'il vous plaît. څلورم شاته. زه غواړم شاته ویښتان کم کړم. یو څه ډیر کم. د شا ویښتو اوږدوالی پرېږدئ مهرباني وکړئ. 5. La frange, le devant. Je voudrais une frange, s'il vous plaît. Coupez un peu la frange. Pas de frange, laissez comme c'est. 5. La frange, le devant. Je voudrais une frange, s'il vous plaît. Coupez un peu la frange. Pas de frange, laissez comme c'est. تندی یا د ټنډې ویښته. زه د تندي ویښته داسې غواړم. د تندي ویښته لږ کم کړئ مهرباني وکړئ. د تندي ویښته همداسې پرېږدئ مهرباني وکړئ. 6. Les oreilles. Coupez autour des oreilles. Laissez les oreilles dégagées. Ne couvrez pas les oreilles, s'il vous plaît. 6. Les oreilles. Coupez autour des oreilles. Laissez les oreilles dégagées. Ne couvrez pas les oreilles, s'il vous plaît. شپږم غوږونه. د غوږونو شاوخوا پرې کړئ. غوږونه پرېږدئ چې پټ شي. غوږونه مه پټوئ مهرباني وکړئ. Exemple de demande complète. په عمومي ډول باندې د ویښتانو کمولو غوښتنه. Bonjour, je voudrais une coupe de cheveux. سلامونه، زه د ویښتانو کمول غواړم. Pouvez-vous couper un peu sur les côtés et derrière, mais garder un peu de longueur sur le dessus? کولای شئ چې بغلونه او د شا ویښتان کم کړئ، خو اوږدوالی یې په لاندې برخه کې وساتئ. Je voudrais aussi une frange, mais pas trop courte. Merci beaucoup. زه د مخې یا د ټنډې ویښتان هم غواړم، خو ډېر لنډ نه. ډېره مننه. ښه ملګرو، دا چې اوس خو مو واورېدل چې ویښته څنګه کمولی شو او څه به ورته وایو. اوس نو تاسو خپل زړه ده چې لاړ شئ سلمان څخه څنګه ورته وایئ چې زما ویښته کم کړه په هره طریقه چې ستاسو خوښېږي. یوه طریقه خو دا وه چې تاسو کولی شئ خپله ورته ووایئ تشریح کړئ، او بله طریقه زه درته دا ښیم چې تاسو کولی شئ خپل تلیفون کې سرچ کړئ د ویښتو موډلونه. د ویښتونو موډل طریقه ماډل کولی شئ تاسو سرچ کړئ چې د سړیانو د ویښتو ماډل یا سټایل. په دې ډول باندې تاسو ته به ډېر عکسونه راوړي. هر عکس تاسو خوښېږي همغه عکس باندې تاسو کولی شئ چې کوافور ته یې وښیئ چې زه غواړم دا رقم ته ویښته جوړ کړم. هغه بیا نور خپله په خپل کار ښه پوهېږي، ستاسو ویښته به ما ډول جوړ کړي. خو دا به بهتره وي چې تاسې خپله زده کړئ، خپله ورته ووایئ، داسې به ستاسو په زړه راشي انشاءالله. نو هیله ده چې ویډیو به مو تر پایه لیدلې اوسي. که چیرې مو نه وي خوښه شوي نو زړه نو زه به څه نه وایم، که ویډیو تر نورو رسوئ هغه ستاسو خپل کار دی.
زه درته نه وایم چې حتما تاسې نور ته نور ورسوئ یا شریکه کوئ خپل کارم دی ماته یې څه زه خپل مسؤلیت ادا کوم همدا چې ویډیو ضبط کوم تر دې ځایه رسوم تر تاسې بیا تر نورو رسوئ که یې نه رسوئ هغه ستاسو خپل مسؤلیت دی نو تر بلې ویډیو هم په لاس سپارم ښې چارې ښه وختونه د الله په امان